سلامونه ګرانو کتونکو، زه یم زرمیشه خان. تاسو ګورئ زرمیشه خان یوټیوب چینل. امید لرم چې تاسو به ښه یې. الله یې تاسو ته ښایسته ژوند راکړي، الله یې تاسو بیمارانو نه بچ کړي، الله یې تاسو ته هره خوشحالي درکړي. آمین ثم آمین. راځئ چې نن تاسو یو داسې ویډیو شیر کړم چې په دې ویډیو کې ښځو ته خاص کر یو څو داسې نصیحتونه کړي دي چې هغې باندې ښځې ژوند چې دی هغه بدلیدلی شي. دا نصیحتونه چې دي دا ما نه بلکې حکیم لقمان کړي دي. وایي چې که ښځه غواړي چې د هغې سره د هغې د خاوند مینه همیشه وساتي، نو هغې له پکار ده چې هغه په کور کې دننه همیشه ځان صفا سوتره وساتي، ځان خپل خاوند ته ښایسته سینګار کړي. دویم نصیحت دا دی، وایي که یو ښځه غواړي چې د هغې زندګي ډېره ښه تېره شي، نو همیشه صدقه ورکوه. دا به خو تاسو ته هم پته وي چې صدقه چې دا راتلونکي مصیبتونه د انسان نه لرې کوي. که ته غواړي چې ستا اولاد په ژوند کې نیک لوی شي او صالح لوی شي، نو خپل خاوند نه همیشه د حلال رزق تقاضا کوه. اکثر به تاسو کتلی وي چې په کورنۍ کې ځینې ښځې، ټولې نه، ځینې ښځې داسې وي چې د هغې ضرورت یا خواهشات نه پوره کیږي، نو هغو بیا خپل خاوند ته وایي چې د هر ځینې خو بس مال یې راوړه، زما دا ضرورت دی زه پوره کوم. خاوند اکثر د نورې کورنۍ ښځې چې دی هغه سنډوي، ورته وایي چې فلانه سړي خپل ښځې له داسې سوټ واغستو یا ولا سونه واغستله، نو داسې به هېڅکله نه کوئ، ځکه ستا خاوند چې څومره ګټه وټه کوي هغه ستا ده، نصیب نه کوي. زیاتې خبرې کول ورته چې فلاني کور کې دا وشو هغه شو، داسې خاوند تنګول دي. اکثر داسې هم وي که یو سړی خپل د کورنۍ د لاسه ضرورت د لاسه کور دی هر څه پکې راځي، هغې د لاسه مجبوره شي او هغه حرام شروع کړي، نو دا خبره مې په یاد ولرئ چې حرام یا شارټ کټ باندې ګټلې پیسې هغه انسان نه داسې وځي چې تا ته به پته هم ونه لګي، نو بیا داسې خبره به خپل خاوند ته نه کوي چې هغې سره مخکې ستا اولادونو ژوند چې دی هغه خراب شي. بل نصیحت دا کړی دی، وایي چې که ته خپل د خاوند په کور کې خوشحاله اوسېدل غواړي، نو دا غیرو خلکو خبرو باندې به دهان نه کوي. یعنی غیر خلک ستا سره دوستی شوي ګاونډ کې وي، هغوی څه خبرو کې ستا باره کې، خاوند باره کې، بچو باره کې، نو هغې ته به هېڅکله غوږ نه نیسي، ځکه ستا کور دی، ته خپل خاوند ښه پېژنې، خپل واړه ښه پېژنې، د غیرو خبرو کې به هېڅکله نه راځي. آخري نصیحت دا دی، وایي چې که ته غواړي چې ستا کورنۍ د ټولو نه اعلی وي او په معاشره کې د هغې یو نوم وي، نو خپل د وړو ډېر ښه تربیت وکړه، هغو ته رښتیا وښایه، هغوی د دروغو نه بچ کړه، هغو ته د حلال او د حرام کې فرق وښایه. په یاد ولرئ کله چې یو ماشوم ته وویني چې هغه ډېر باادبه دی، هغه دروغ نه وایي، هغه دوکه نه ورکوي، هغه ډېر رښتونی دی، نو په دې باندې مور او پلار او هغه کورنۍ چې ده هغه یادېږي، او چې د فلانا زوی دی ډېر زیات ادبناک هلک دی، الله دې را لوی کړي. څو خبرې وي نو تاسو سره شریک کول غوښتل. امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښ وي. یو نن بله خبره درته کوم چې تاسو د ویډیوز ګورئ نو د چینل چې دی د ځان سره سبسکرایب کوئ، ویډیوز مخکې خپل فیملی او فرند سره شریکوئ، دوی ته هم ژوند او رشتو باره کې پته لګي. زه رشتو باره کې خبره کوم، خور، مور، پلار، لور، ښځه، خاوند. که تاسو دا ویډیو یو داسې انسان ته ولېږئ چې کېدای شي چې دې ویډیو نه هغې ته څه استفاده حاصل شي، ستاسو رشتو باره کې یا ژوند باره کې څه قسم سوال وي، نو په کمنټ سیکشن کې مانه سوال کوئ، زه به هغه کم سوال چې دی هغه به راوچتوم او هغې باندې به ویډیو جوړوم. امید لرم چې ویډیو به ستاسو خوښ وي. الله په امان.